بسم الله الرحمن الرحیم. د فیسبوک پروفیشنل موډ په حلولو طریقه په دا ویډیو کې در سره شریکوم. اکثرو ملګرو غوښتنه کوله چې د فیسبوک پروفیشنل موډ به څنګه په حلو، نو تاسو ګورئ په ویډیو کې ټرن آن باندې کلیک کوو. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړ، تاسو یو وارې پاس لیکنه تعقیب کوئ. مقصد کوم شرایط چې دی درته ذکر کړي دي، که ستاسو پروفایل باندې لاک وي یا ګایډ وي، هغه به لرې کوئ. همداشان نور شرایط چې درته تکرار کړی دي، تاسو صرف او صرف په ټرن آن باندې کلیک وکړئ. ما په ټرن آن باندې کلیک وکړه، دا د پروفیشنل موډ ته یې دعوت کړم. چوز پروفایل کټګري، یو کټګري یا یو مسلک به انتخاب کړل، د اکټر، د ارټیسټ، د بلاګر ده. نو دلته مختلف هر ډول اپشن یې کې دی. مقصد څه یې ژورنالیست یې، لیکوال یې، بل څه یې، هر څه کې زه مثال په ډول یو کې انتخابوم. یا تاسو دلته ورلیکلی هم شئ کوم مسلک چې تاسو لرئ، یعنې کوم څه. زه دلته رایټر انتخابوم، یعنې لیکوال انتخابوم. نو په دې باندې کلیک کوم، زه راځم په لیکوال باندې اوس کلیک کوم. لاندې تاسو ګورئ، کله مو چې په دې باندې کلیک وکړئ، یو کټګري ما غوره کړه، نو سیو به یې کوئ او ډن به ووهئ. نو په دې طریقه سره ستاسو پیجونه یا ستاسو پروفایل چې دا ډېر ماډرن یا ډېر ښایسته ښکاري. لکه اکثره پرمختللي پیجونه چې تاسو ګورئ، نو هغه ډېر ښایسته ښکاري. زما پروفایل آی ډي چې ده اوس پروفیشنل موډ ته اوړي. اوس ویو ګایډز، یعنې د کومې لارښوونې چې دي دا تاسو کتلی شئ، کومه نیمګړتیاوې یا کوم څه وي، دا بېرته ټرن اپ کولی هم شئ. تاسو وګورئ، زما آی ډي نوې ده، دلته یې ښکاره شول فالوور او فالوینګز ښکاره شول. نو تاسو به اکثره داسې پیجونه یا آی ډیانې لیدلي وي چې ډېر پرمختللي دي. او په دغه طریقه سره تاسو کولی هم شئ چې د فیسبوک څخه پیسې وګټئ. یعنې اوس دغه نوی اپشن چې کوم فعال شوی دی، دا اوس لنډ وخت کې فعال شوی ده. نو په دې طریقه سره تاسو د فیسبوک څخه پیسې هم ګټلی شئ او یو څه ښه عاید ورڅخه ترلاسه کولی شئ. خو هغه شرایط به په راتلونکي ویډیوګانو کې درته په تفصیل سره ذکر کړم چې په کومو شرایطو څنګه او په کومو هیوادونو کې پیسې اخیستلی شئ، په کومو کې یې نشئ اخیستلی، او چې په کومو هیوادو کې نه اخیستل کېږي. مثلا په بعضو هیوادو کې دا پالیسي نه ده ایلو شوې، یعنې نه ده فعاله شوي. نو څنګه به کولی شئ چې په هغه هیوادو کې چې تاسو یئ، نو پیسې به څنګه ترې باسئ. نو هغه طریقه هم درته په راتلونکي ویډیو کې ښیم. نو زموږ سره پاتې شئ او زموږ دا ویډیو له نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ. نور هم په خدای سپارم. د الله په امان.